بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د تعبیر خواب لقمانی د چینل محترم علاقمندانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاستئ. د ډېر وخت نه پس د ویډیوګانو اپلود او لایف یا مستقیم راتګ دا ډېر وخت شو، 5-6 میاشتو تقریبا زمانه پاتې ده. ما همیشه دا خبره کړې چې د امکاناتو د کمښت او د همکاري د نشتوالي په وجه باندې دا زه نشم کولی، رسیدګي نشم کولی، مصروفیت په وجه باندې. نو زما واتساپ نمبر هغه د همیشه فعال به و، نو په هغه کې د خوبونو هغه سلسله به روان و. ډېر وروڼه او خویندې خپل خوبونه په ما خپل وخت سره به یې بیانول او تعبیر ورته کېده. هغه یو واقعې سره زه مخ شوم او زما موبایل هغه غلو ووهلو په رڼا ورځ، نو زه رابطه زما ختمه شوه. بیا ما څه غوښته هغه واتساپ نمبر زه فعال کړمه، چون دفعة نه و ما سره وسیله، نو هغه ما غوښته چې د کمپیوټر له لارې هغه زه فعال کړم، وصل کړمه فیسبوک پیج ته. څوک مسیج کوي واتساپ ته، نو هغه فیسبوک پیج مسنجر ته ماته راسي هغه. نو په دې کې زما نه څه خلاف ورزي شوی و او واتساپ نمبر مې بلاک شو، او هغه څومره واتساپ تجاري و، بزنس واتساپ و، نو هغه ځانته قوانین او شرایط یې درلوده. نو هغه کې زما نه خلاف ورزي وشو او هغه واتساپ بلاک شو. نو هغه باندې اوس زه واتساپ نشم جوړولی، هغه نمبر باندې مخکینی نمبر زما کوم په دې چینل کې لیکل شوی و او په بعضو ویډیوګانو په مخ کې راځي. نو بیا ما کوشش وکړ هغه واتساپ زه په یو طریقه باندې فعال کړمه، خو بیا 2-3 ځلې زه رابطه مې ونیو واتساپ ادارې سره، هغو مسیج یې وکړ، پیام یې راولېږه چې خلاف ورزي شوی ده او دا اجازه نشته نور په دې کې ته واتساپ تجاري نشي جوړولی. یو څو میاشتو پورې انشاءالله دا مشکل حل کېږي. او اوس مسنجر فعال ده د تعبیر خواب لپاره. د زما د فیسبوک پیج تعبیر خواب لقمانی فیسبوک پیج، هلته مسنجر فعال ده. دغه مسنجر لینک ما دلته ایښی ده یوټیوب چینل کې، نو تاسو کولی شئ چې په هغه باندې کلک وکړئ، نو مستقیما هلته پیج ته راځئ او هلته مسنجر بټن ده، هغه باندې کلک وکړئ. نو مسنجر کې هم خپل تاسو خوب هماغه لکه واتساپ غوندې تاسو ریکارډ کولی شئ، لیکلی شئ، یو اواز یې زه اورمه او تعبیر کېږي انشاءالله. نو اکثر وروڼه چې هغوی خوبونه به لیدل، وخت په وخت به ماته یې ویلي او په هماغه خپل وخت باندې به تعبیر کېده. یو خیر کار و. نو اوس قطع شوی ده، خفه یم زیر په دې باندې، ځکه منتظر دي خویندې وروڼه ډېر څه هغوی اعتماد و په ما باندې، او ما هم کوشش کوو چې خپل یو مسؤلیت او یو شرعي او یو وروري، یو مسلماني، یو انساني همدردي په وجه باندې یو ښه مشوره، یو ښه خبره یو چاته کول، نو کوشش مې کوو دا وکړم او هغه رانه اوس پاتې ده. په دې باندې خفه یم، کوشش کوم انشاءالله دا مشکل حل کړي، دا مشکل حل شي انشاءالله، او الله مهربان ده، ترتیب جوړېږي انشاءالله. نور خو هر سهار که تاسو کولی شئ نو دلته هم یوټیوب کې زه لایف راتلی شم، ستاسو دلته خپل خوبونه ووایئ، یا مسنجر کې هم هلته لیکلی شئ، بیا دلته زه تعبیر کړم. هر سهار 5 بجو نه افغانستان په وخت، د پاکستان په وخت 5 بجو نه تر افغانستان په وخت 4:30 بجې، پاکستان په وخت 5 بجې تر 7 بجو پورې زه انشاءالله کولی شم روزانه خوبونو تعبیر لپاره مسنجر دی فیسبوک پیج مسنجر، هغه هلته فیسبوک پیج ته لاړ شئ، لینک یې شته په همدې چینل کې، نو هغه انشاءالله هغه لارې نه خپل خوب ریکارډ کولی شئ او هلته دلته خوب تاسو ته تعبیرولی شم.